پښتانه چې دی هر کاروبار چې هغه وتسپک شو تر دې پورې چې پښتانه چې کوم دي ناغي د تجارت او د دکاندارۍ د کار نوم ډډه کوله بالکل بلکې په دې علاقه کې چې کوم څومره کاروبارونه ناغه چې کوم له سیټانو یا دغه په دغه کې وو او دا پښتنو ته ډېر بد ښکار کېده نو دا غي د پاره بیا بادشاہ هندا چلو کو چې بادشاہ هن خپل کوم علاقه په سر ډیرو کې بادشاہ هندا ګول منډي وکړه چې خلکو ته په خپل د خو چې دا سپک کار نه دی هغه کې منډي به چلول خپل کاروبار وکړ او دا شانتي تر دې پوري چې بادشاہ هن سره چې څوک تللی ناغه د ګپتار غازیان موږ په دې علاقه کې چې نو د رستم نشه سره د بنیر پر ور باندې وزي نو دالته بیا په دې غر کې ته ولارته امان کوټ یو کړی او تقریبا د لارینه د رستم یا د بنیر د بیرور نه چې داسې روخ کسي نه په 2.5 غنټو کې امان کوټ کې درسي او امان کوټ کې به ته غر ته خيږي بیا بخته کوزيږي بادشاہ هندا کړي د خپل باندې سوسو پیری ترې سفرې کړې دي الته شپې کړې دي او الته چې کوم د بادشاہ هم د خدای خدمتګارۍ کوم ملګری ناغله په رستم کې منډای کړو او د ننم په 20مه پیړۍ کې د هغه خدای خدمتګار بچی چې کوم دي نه پامان کوټ کړي کې او په رستم کې جدا ښکاري پای کې تعلیم ډېر دی ملما چې راشي دا غسرې سیاسي خلک چې راشي دا غسرې د بادشاہ هم سردانه چې په خپل باندې دا کړی هغه خپل مرګریم دې ته تیار کړو چې دا کاروبارونه دا چې دینه دا سسپک کار نه دی دا د شرم کار نه دی